کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. محققین علماء لکی چې دې آیات کې الله فرمایي چې پتا سو باندې ما روجې فرض کړې دي لکه څرنګه چې په مخکنو امتونو روجې فرض وي. نو دا تشبیه په ذات په فرضیت کې ده. پاغي چې کوم روجې وي په مونږ هغه نه دی، او چې په مونږ کوم روجې دي نو هغه پاغوي نه وي. په نور امتونو روجې فرض وي، زمونږ نه زیاتې وي، خو د رمضان نه وي. هره میاشت کې به 3 روجې نیولې، ایامی بیز وته وي. دا هر اسلامی میاشت 14 او 14 او 15 دا 3 روجې به هر میاشت کې نیولې. نو په 12 میاشتو کې دا 14 روجې شو، او یو به د عرفې روجه نیوله، او یو به د عاشورې روجه نیوله، نو 18 روجې شو. نو په ټولو امتونو تقریبا دا 18 روجې فرض وي، د رمضان دا غونډه میاشت په نه فرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د هجرت نه مخکې عمدقه روجې فرض شوي دي. حضرت شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری د احادیث د بخاری او شرح ده، هغه کې لیکلي دي چې یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ویدا چې څنګه پاغي روجې فرض وي د هجرت نه مخکې، دقه سي روجې په زمونږ په امت باندې فرض وي. نبی علیہ السلام او صحابه دا به د میاشتې 3 روجې نیولې، 14 14 15 او یو د عاشورې او یو د عرفې. بیا چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفه ته هجرت وکړ، نو دا آیت نازل شو، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا رمضان دا میاش هغه برکتی میاش ده چې په دې کې قرآن شریف نازل شوی دی. او ما تیره جمعه درته ویلو چې قرآن شریف د لوح محفوظ نه په دې لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، دا په رمضان کې نازل شوی دی. او ټول آسمانی کتابونه دا په خپلو پیغمبرانو د رمضان په میاشت کې نازل دي. نو الله د قرآن شریف بیا صفت هم کوي کہ دا قرآن شریف دا ہدایت وی زرچر چشمه دا، او واضح دا ہدایت نمونی دی و نخی دی، او دا قرآن شریف دا حق او دا باطل پمینس کی فرق راولی. نو بیا دا آیت نازل شو، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چه سوک دا رمضان پمیاش پرالا نو دی خامخا روجه ونسی. نو دا ہجرت نمخ کے دا غاته 18 روجه فرض وی، او د هجرت نه پس هغه روجې منسوخ شوې، د رمضان روجې فرض شوې. په لومبو ورځو کې دا روجې سختې وې، اسانې نه وې. چې څنګه به روجه ماته شوه ماښام او سړی به اوده شو، نو روجه به شروع شوه. اوس خو زمونږ روجه پېشمني شروع کېږي نه، چې به سړی که 10 بجې به اوده شو، او که 11 به اوده شو، که 12 به اوده شو، بس خوب سره به روجه شروع شو. دا سخت روجه. یو صحابی دی، هغه دروازه په خپلو کجورو پټو کې خدمت کو. ماښام راغی نو ستړی ستومانه، بیبي ته یې وی خوراک راوړه، روټۍ راوړه. نو کور کې څه نو، نو بیبي بار ووته، ورېږه وی زه دله د ډوډۍ د خوراک څښاک غم کوم. نو دې غریب خو ټوله ورځ په ګرمۍ کې عمل کړی، مزدوري کړې وه، ستړی و. چې بیبي بار ووته، دې غریب له خوب راغی، اوده شو. ښځې څه د خوراک سامان راوړه، چې ویې کتل خاوند یې اوده دی. نو خوب سره به بیا روجه شروع شوې وه. وی خیبتن لکه، نیک بخته په لوی تاوان کې پرېوتې، تا ته چا وی چې اوده کېږه، دا خوب خو غیر اختیاري وي. نو روجه شروع شوه، خوراک یې نه شو کولی. نو سار بیا خپل پټو ته مزدوری له لاړ، نو بېهوشه شو. نو رب العالمین قرآن شریف کې دغه مخکې حکم منسوخ کو، دا آیت نازل شو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. چې باس اوس به شپه ستاسو کولو اجازت دی، که د شپې اوده شوې نو روجم نه شروع کېږي تر څو چې سبا صادق نه راختلی.
بس نور پریواتن پس تر سبا ساتی خطو پورے تاسو لد خوراک او اسکا کی اجازت. نو مخ کی روجہ سخت و آسان شوا. دویم یو سختیم پکیوا د شپې به بی بی ته سړی نشو نږدې کېدی. د رمضان میاشت چې به راوخته تر د اختر د میاشتې پورې نه د ورځې به بی بی ته نږدې کېدی شو او نه به د شپې بی بی ته نږدې کېدی شو. نو داسې دوه درې واقعات پیښ شو چې هغې کې د بعضې صحابهو نه بی بی ته نږدېکت راغی. رسول الله مبارک له دوه درې شکایته رالل. نو رب العالمین پکې بله اسانتیا هم را نازله کړه، هغه دا چې څنګه د شپې د خوراک اجازت دی او د څښاک اجازت دی، دغه رنګې د شپې خپلې بیبي ته نږدې کېدل د دې اجازت پکې راغی. دا د روژې د رمضان د هجرت نه پس د رمضان روژې فرض شوې او نبی علیہ السلام مبارک او صحابه هغوی به دا روژې مستقل نیولې ځکه فرض شوې د تاریخو.